मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम पख्तनो द बाजावड़ په سیمه کې نن د یو ډېرې غمځپلې کورنۍ په منځ کې موږ او تاسو ناست یو. 2 ورځې مخکې دلته وینې تویې شوې او داسې په بېدردي تویې شولې چې د جسم اندامونه یې په سلګونو میټره لرې پروت و. موږ ته د په دې دنیا کې هر هغه قوت چې د پښتنو سره ظلم کوي هغه د یو ګناه وښایي چې د دغو پښتنو وي. موږ ته زموږ ګناه وښایي څه ګناه مو کړی دی. که انسانیت وي خو منلی مو دی او تر موږ ښه مسلمانان نشته دی. موږ پښتانه د نړۍ تر ټولو ښه مسلمانان یو. زموږ کورونه کچا وي خو خپل جومات پوخ جوړوو. موږ په خپله خاوره باندې تر ټولو لوی قدر اسلام ته لرلی دی. د روژې په میاشت کې په ټوله دنیا کې وګرځېږه ارامي وي، خو دلته د څوک په سره ورځ خو روژه وخوري ښه موږ پښتانه یې نه پرېږدو. زما په باجوړ کې داسې پارکونه نشته دی چې نه ښځه په نکرې کې ورځي. زما وطن زما کام یو مسلمان کام دی. په کومه دعوا باندې مو وژني؟ که انسانیت ګورې هولیا مو وکسئ د انسانانو په شان ښکارو، خبرې مو د انسانانو په شان دي، بیا مو ولې وژنئ؟ هر څه دې کام منلي دي. 20 کاله وشول یا څونه وشول. ملک عرفان دا دلته اکاګان ناست دي، تربرونه کلیوالان یې ناست دي، 2 ماشومان بچي یې ناست وي. یو ځل د یتیم والی تېر کړ بیا یې دا تېروي. ګناه یې څه کړی دی؟ هېڅ ګناه نشته دی محترمو. خو تباه برباد څه کوو چې بې اتفاقه یو. دا پښتانه خپل خاوره خپل وطن باندې ننګ نه کوو. والله بالله چې کومه ورځ پښتون کم په خپله خاوره ننګ وکړ بیا به اوښکې د پښتنو نه د دښمن تویېږي، بیا به د دغه خاورې انتقام شروع کېږي. نن د ملک عرفان سره ټول پښتانه په ژړا یئ. هدایت الله سنیټر نور ورسره ملګري شهیدان شول، خو آیا دا د باجوړ اخري شهیدان دي؟ آیا دا اولین و؟ علي یوه خبره کوم سپین ګیرو، دا ټول پښتانه اوري، تاسو ته نه کوم په غم کې یئ، پښتنو ته کوم. هر انسان یو لکیره وي، یو لاین وي چې په هغه تېر شي د غیرت چګېږي، چې په هغه لاین ور تېر شي دی بیا لاس اچوي، چې په هغه ورته تېر شي دی بیا د خپل سر پروا هم نه کوي، ننګ او غیرت کوي. یا پښتنو خوند یې در کونډې کړلې ستا هغه لاین لا نه دی کراس شوی. یتیمان یې در یتیمان کړل ستا هغه لاین یا نه دی کړی. 80,000 یې مړه کړی، کورونه مو ړنګ شول. دا مونږ اوس په دې چارمنګ کې راپېرېدلو. دا کلا یې ړنګ که، دا جومات یې ړنګ که، دا اوس جوړ شوی دی، دا پرون جوړ شوی دی. ټولې دا کیسې وي. تر هغې حده دې درته وایم چې زمونږ سرونه قربان دي په تاسو. اوس را روان وو، بیا ملګرو وویل چې په دې ګاډي کې په چت مه ووځه، په دې علاقو کې په دې سیمو کې ډېره خطره ده. باجوړیان پکې شپه ورځ اوسېږي او زه به 1 منټ په چتونو نه وځم. زه ورته راوځم، زه راغلی دوی ته یم. ما د دغو هلکانو سلګې واورېدلې، هېڅ برداشت مو نه شو کولی. راغللو، مونږ ستاسو سره یو. چېرې مو یو ځل چک کوئ چې د ننګ غیرت ځای وي، مونږ په اول صف کې درته ودرېږو. ډېر قدرمن خلک دلته اوس ما سره چې پېژندګلې یې کولې، لالاجي ډېر قدرمن خلک در سره ناست دی، ډېر عزتمن خلک در سره ناست دی، ډېر د پښتو او د اسلام یعنې په برابر خلک دلته ناست دی، ډېر درانه خلک ناست دي دلته ناست. موږ سره ډېر ملګري راغلي، دا ټول د دغه کورنۍ سره یو. موږ د مظلوم ملګرتیا کوو، موږ رب دا لار خوښه کړې ده چې د مظلوم ملګرتیا وکړو. د ظالم ملګرتیا موږ رب نه ده موږ ته خوښه کړې. او هغه خلک چې په کور کښېني او یریږي، هغو ته 2 خبرې کومه. که د یقین په رب وي چې مرګ ژوند د هغه نه دی، نو دلته د پلانکي او پلانکي نه مه یارېږه، راوځه. که د مرګ او ژوند عزت ذلت خدای پاک څه وایي؟
وتعز من تشاء وتذل من عزت مې چې چاته خوښه شي ورکوم یې ذلت د هیچا په لاس کې نه دی د الله په لاس کې دی رزق الله پاک په قرآن شریف کې فرمایي چې چاته مې څومره خوښ شي دومره یې ورکوم دا هیڅ انسان په لاس کې نه دی د الله په لاس کې دی که په الله مو صحیح یقین راغی که په رب مو پوخ ایمان جوړ شو قطعاً به په کور باندې د چا د یېرې نه کښېننئ ولې هغه در سره کولی څه شي نه محترمو ډېر غمونه تېر شول نن هم دا اوښکې زما هېرېږي نه دا زموږ هېرېږي نه یوه وعده در سره کوم سپین ګیرو خدای دې تاسو ته ژوند درکړي ډېر بېوسه یم کام مې له کوره نه دی راټول کړی که کام سره راټول شو ستاسو په سترګې که ما په تاسو ونه لیدل چې ستاسو دښمن دغه حال مو راورسول بیا مې دغه ځای در سره انشاءالله خو البته وخت خامخا د کام راټولول غواړي که یوه ورځ زه تاسو په ارام ولیدل چې دا ځوان په ارام کېناستلو په ما لعنت ووایئ شپږ کاله کېږي دا حال مې خپل دی چې کور ته لاړ شم خپل بچي مې پوره نه پېژني په میاشتو میاشتو به مې ورک وم په څه شي پسې وړوکوالی مو راتېر که په جنګ کې اوس مو ذهن خراب دی چې دا نور ماشومان را لویږي هغه به هماغه شل ژوند تېروي چې موږ راتېر کړی هغه جنګونه هغه فسادونه زه وزیرستان ته یقین ومنه چې زما سره کوم ملګري را لوی شوي دي یو هم څوک ورک څوک شهید دوه درې ملګري په کلي کې سره پاتې شوي وو نور کلی ختم شوی و دوه درې ملګري پاتې شولو مونږ ووتلو چې راووتلو د دنیا پروپیګنډې راپسې شروع شولې د دنیا خبرې چا لارې راته بند کړې چا کوڅې نو دا باجوړ ته هم په اسانه نه راځم هغه دیکې وي چې تر تاسو پر راسم ما خپل کام ته څوک نه پرېږدي خو هره ورځ خواري کوم هره ورځ چې څومره وس بیا هغه به کوو نن هم در سره یو که نن نه وشوله یوه ورځ به خامخا خدای پاک د مظلوم ورځ راولي په هغه ورځ ته به کوښښ کوو خواري به کوو ولې الله پاک فرمایي مفهوم یې دا دی معنا نه کوم سړی خطا کېږي مفهوم یې دا دی چې کوم کام بده ورځ راشي دوی یې نه لرې کول غواړي خدای پاک وایي زه نه لرې کول غواړم آیا دا بې اتفاقه کام له دا اراده کړې ده نه ده کړې که مو دا اراده وکړه خدای زموږ سره دی نو انشاءالله موږ به ګرځو دا کام راټولوو هر کله مو چې راټول کړو د الله په رب قسم خو ملک عرفان سره د اتیا زرو پښتنو شهیدانو د دغو ټولو انتقام به جوړی کړو اسلام آباد لره ډېر درانه خلک ناست دي زما نه مو خبرې ورکې کړلې نو دا غمجن مخونه چې ووینم زه دا په ویر لړلي مخونه چې ووینم زما نه بېخیا خبرې ورکې شي نو زه اوس څه وکړم دا کام بېوسه دی خو د خپلې بې اتفاقي بېوسه کړی دی موږ ته خدای شمېر ډېر راکړی دی 6 کروړه آباد یو 6 کروړه پښتانه آباد یو د 6 کروړو په منځ کې سړي راځي زموږ د کوڅو په منځ کې سړي رانول دي او بېرته لاړ شي او سترګې هم نه سوځي چې دلته به څوک راشي او ما ته به څه ووایي آیا د ملک عرفان قاتلین به سترګه سوځي ولې بې اتفاقه یو بې اتفاقه زه خو وایم هر هغه خبره هر هغه عمل چې د کام سره بېلوي په مختلفو کیسو سره بېل کړي دي دا ملا دی دا پلانکری دی دا پلانکری او که هر څوک ته د دې وطن دی زموږ د خاورې دی زموږ محترم دی ژبه زما ده وینې زما ده دا دردونه دي خاصیت یو پښتون یو انسان یو مسلمان چې د چا هم زړه نه پرې دردېږي والا زه وایم چې په دې کې هېڅ نه دي نور پاتې ټول پښتون قام پرې دردېدلی دی حاجي صاحب نوی فارغ په دې سوشل میډیا دغه خلک اظهار کوي دې دما کې ډېر خلک دردولي ډېر یې ژړولي دي موږ ملګري سره ناست وو داسې هغه تصویر مخکې راغی هغه د ګاډي او د شهیدان ته یقین وکړه 2 ګنټې موږ سره ناست یو خبره مې سره کوي ها یو مور ته یو ځوان کېښه د لوسبې نه وي هغه وایي دا خو سهار تللو روغ و دا به بل څه دا حال دی نو موږ در سره یو هر غږ مو چې راباندې وکړو تاسو به نه راځئ سپینګیري یئ ځینې کارونه به سپینګیري کوي ځینې به ځوانان کوي تاسو به غږ کوئ سپینګیري سړي امر وي حکم وي اډر وي موږ ځوانان یو هر غږ مو راباندې وکړه موږ به درته حاضر وو او په نږدې وختونو کې موږ دا کام ټول سره راغواړو انشاءالله بیا په هغه ورځ باندې دغه دا عزتمن خلک ده چې نن ستا په خوا او شا کې ناست دا به ټول بیا راځي بیا به د سوات نه تر چمنه پورې ټول سپینګیري او مشران قومي مشران علما په نورو طبقو سره هغه خلک چې هغه لږ پوه لري ولسونه یې پېژني یا لږ په کام درمند هغه ټول به راغو نو به دا خبرې ورکې نه دي پښتون بدل
سل کاله هم چې تېر شي وایي کافي ده نو انشاءالله حوصله ولرئ د خدای پاک نه د لوی رب نه لویه حوصله درته غواړو ډېر لوی غم سره مخ کېږي لوی غم سره مخ کېږي تاسو به خبرې نه کوئ رنګونو نه مو پته لګي ځای مراتبات